طاهر اپریدی صاحب د پښتو افسانې یا د پښتو لنډې کیسې عمر اوس شاوخوا 100 کلونو ته رسیږي چې لومړی لنډه کیسه راحت زاخلي لیکلې وه. څه فکر کوئ چې پښتو لنډې کیسې څومره وده یا څومره پرمختګ کړی دی تر اوسه پورې؟ وده خو په دې حوالې سره که وایم نو کړې ده، خو هغه وده نه ده کړې کومه چې موږ ورته ترقي یافته وده وایو. افسانې کې بدلون راغلی ده ځنه کسانو، خو په ګوتو په شمېر افسانه ده. اصل خبره دا ده چې افسانه لوستله کمه شي، لوستونکي کم دي. چې لوستونکي نه وي نو افسانه لیکونکي کمه مخه پیدا شي. دویمه خبره دا ده چې نقاد نشته ده. پښتو افسانې نقاد زه نه ګڼم چې څوک وي بې طرفه نقاد، او که نقاد وي نو دا ده چې معمولي افسانه چې لوستو جوګه هم نه وي هغې ته دومره تعریفونه وکړي چې اسمان ته وخېژوي. نو افسانې ترقي په دې حوالې سره وده دومره نه ده کړې لکه څومره پکار ده. تاسو پوهیږئ چې پښتو ته افسانه د انګریزي ادب څخه د اردو په لار راغلې ده، نو آیا پښتو لنډې کیسې چې تر اوسه دومره وده نه ده کړې، وجه یې دا ده چې پښتنو لیکوالو بهرنی ادب نه دی مطالعه کړی که نه دوی په خپله په افسانه لیکنې کې ډېرې تجربې نه لري؟ که څنګه بهرنی ادب یې مطالعه کړی ده. ښه شکر ده پښتانه اوس تعلیم یافته دي، زلمی کولم تعلیم یافته ده او ښه ترجمه کولی شي. ما کتابونه کتلي دي چې زه نه، خو د پښتو افسانه ته لیکونکي نشته دي هغه کوم چې پکار دي. پښتو افسانه هغه مقام ته لیکوالو نه ده رسولی کومه چې پکار وه. په تیرو 100 کلونو کې په سلګونو د افسانو یا د لنډو کیسو مجموعې چاپ شوې، خو اوس هم لا ډېره تنده محسوسېږي چې ښې کیسې مخې ته نه دي راغلې. فرضاً موږ به د قلندر مومند د ګجرې مجموعه یاده کړو چې هغه په پښتو ادب کې د شلمې پیړۍ په پای کې یو ډېر مشهوره مجموعه وه چې تر اوسه پورې هغه ښې کیسې خصوصاً په هغه کې د ګجرې غوندې کیسه نه ده لیکل شوې. یا په افغانستان کې د امین افغانپور یا د زرین انځور کیسې موږ یادولی شو. څه فکر کوئ چې اوس خو کیسې هم ډېرې لیکل کېږي مګر ولې ښې کیسې مخې ته نه راځي؟ اصل کې خبره دا ده، ما حواله وایي چې لوستونکي نشته دي، په افسانې لوستونکي نشته دي. بالکل اردو کې مو وګورو که نه افسانه ولیکلی شي نو ټول پاکستان کې بلکې هندوستان کې هم خورا شي افسانه. ما خپله اردو کې افسانې لیکلي دي، هغه په هندوستان کې چاپ شوي دي، خو لوستونکي د پښتو لوستونکي نشته دي. زلمی کول ده اوس تاسو لکه تاسو واخلئ تعلیم یافته دي، لیکن ډېر کم دي، په 100 کې 100 کسان وي چې پښتو لولي، نو لوستونکي نشته دي پښتو. بیا خبره مغه ده د نقاد هم نشته ده. نقاد ضروري ده د افسانې لپاره، بلکې ادب لپاره نقاد ضروري ده، خو نقاد نشته ده. او بله دا ده چې ما ته داسې افسانې راغلي دي چې لوستو جوګه نه دي، ما ته ویلي چې په دې څه ولیکم نو زه مجبور شم چې هغه خاطر وکړم چې ډېرې ښې افسانې دي. افسانه ځکه ترقي وده نه کوي. د پښتو اوسنۍ اکثره کیسې چې لیکل کېږي که تاسې لوستې وي هغه اکثره تر لنډې کیسې یا تر افسانې زیات د یوه ریپورټ ګمان ورباندې کېږي چې د یوې پېښې ریپورټ لیکلی. تاسې هم د پښتو په سلګونو لنډې کیسې لیکلي، د لنډو کیسو ډېرې مجموعې مو چاپ دي. که تاسې د لنډې کیسې تعریف کوئ، ستاسې په نظر لنډه کیسه باید کوم مواد ولري؟ لنډه کیسه اول خو کیسه کې افسانه کې کیسه پکار ده. ځینې خلک وایي چې افسانه کې کیسې ضرورت نشته ده، چې ضرورت نشته څنګه؟ بیا پلاټ او هغه تجسس ټولو نه اوله ضروري خبره تجسس ده. افسانه کې تجسس پکار ده. افسانه تجسس نه وي نو افسانه نیمګړې ده. بل روایتي افسانې دي، روایت لیکل شي. واقعیتي افسانه هم ریپورټ شکل ورکول شي. ریپورټ افسانه هغه ده چې افسانه خپله یو ما دا خبره څو ځله کړې ده چې یو لیکوال ویلي چې افسانه مجسمه ده چې څومره جو تره شي عمره ښکلې کېږي. نو هغه د اصل کې افسانه نګار لیکل وکړي، یو ځل افسانه ولیکي، ما یقین ده چې اکثر لیکوال په دویم ځل نه لیکي افسانه. ما خپله د تاخر دم پورې ما افسانه وروستۍ افسانه ما درې ځله لیکلې ده. بل افسانه کې روایت دی، تجسس ده، سسپنس دا پکار دی. په پښتو کې د علامت نګارۍ یا د سمبول په برخه کې هم یو څه کار شوی دی، خو ډېر لږ کار شوی دی. څه فکر کوئ چې دغه کمې لنډې کیسې چې په پښتو کې لیکل شوي دي د علامت په برخه کې چې کومې د علامت نګارۍ له هنر څخه کار پکې اخیستل شوی دی، آیا واقعي هغه په بشپړه توګه سړی علامتي لنډې کیسې بللی شي که نه؟ بارګوال صاحب اصل خبره دا وکړم که دا ما خود نمایي نه ګڼئ
چې وایم چې علامت افسانه بالکل چا لیکل نه شي که لیکلی شي نو ما طاهر افریدي لیکلې ده افسانه. شکر الحمدلله هغې خلکو خوښه کړې ده. خو خبره دا ده چې یو طاهر افریدي څه ده بلکې پکار دی چې نور هم ولیکي. نور خلکو کوشش کړې ده علامت افسانه، خو هغه علامت ته په هغه کې راز فاش شوی ده، تجسس کې نشته ده، راز فاش شوی ده تېنه. نو ځکه وایم پکار خو علامت افسانه ده. مثال په توګه سیکس به واخلو نو هغه کې علامت چې نه وي نو څه به لیکي. پښتون سړی خواښوي خو به خو هغه لوستلی نه شي، کور کې نه شي کېښولی. هغه داسې کتاب چې په کور کې کېښودل شي نشته ده، نو هغه علامت نه سوا نور څه نشته. ما خپله علامت کې لیکلي دي، خو هغه د عموما افسانه نګار کلي واقعیتي افسانې لیکي. واقعیتي افسانې رپورټ ده، مانا مخکې مو وایي چې رپورټ ده، رپورټ شکل لري. افسانې کې نوې تجربه نشته ده، ډېره کمه شوې ده تجربه. امین افغانپور افسانې ما لوستې دي، ما خوښې شوې. افغانستان افسانې ما لوستې وي، که دا ووایم بې ځایه به نه وي چې امین افغانپور ښه افسانه نګار و. داسې اوس د رنځور افسانې دي ما لوستې دي، هغه هم ښه افسانې دي. خو دا ده چې تجربه پکې په نوې شکل کې افسانې کې تجربه پکار ده. او ما زیات اثر د اردو نه اخیستی ده. ما اردو افسانې ډېرې لوستې دي، نو هغه اثر ما دا وایي چې یو افسانه اردو والا لیکلی شي نو پښتون یې ولې نه شي لیکلی. ما تجربه کړې وه، الحمدلله زه کامیابه. لاره کې ماښام افسانې ما په دې بنیاد لیکلې وې چې اردو والا داسې افسانې لیکي، علامتي افسانې لیکي، نو پښتون یې ولې نه شي لیکلی. او هغه کامیاب شو، شکر الحمدلله. هغه لاره کې ماښام افسانې کامیابې وې. هغې نه پس بیا د علامتي افسانې امام مشهور شو، چا خطاب را کړی و. هغه ته ما وایي چې یاره ته څوک یې چې ما ته امام خطاب را کوي. زه دا نه غواړم، زه غواړم چې پښتون ټول په شریکه وایي چې یا بیکار افسانه نګار ده یا ښه افسانه نګار ده. طاهر صاحب د سمبولیزم یا د علامت نګارۍ تیوري چې په یورپ کې منځته راغله، هلته هغه وخت کلیسا حاکم او خلکو په ښکاره خبرې نه سوای کولی، ځکه په علامت کې به یې خبرې کولې. په اوس وخت کې څه فکر کوئ چې آیا علامت نګاري یا سمبولیزم اړتیا ده او که دا یو هنر دی؟ برابر زه هنر ګڼم، اړتیا نه ده، هنر ګڼم. اصل کې تاسو خپله وګورئ که نه، تاسو به مو لوستې وي بیانیه افسانه یو کیسه ایز انداز کې لیکلی شي. کیسه ایز انداز کې داستاني او کیسه ایز انداز هغه خوند نه کوي. تجربه ما تجربې خبره وکړه که نه، نو هغه علامتي افسانې کې تجربې هم کېږي. بل دا ده چې لوستونکی په هغه کې واچوي چې هغه فیصله وکړي چې دا علامت څه ده. یو کیسه وه د اردو والا و، هغه کې علامت و چې ټلیفون ریسور پرېوته، خلک پرې نه پوهېدو. جنګ اخبار ایډیټر و، هغه وایي چې دا کار ده چې موږ د لیکونکي نه پوښتنه وکړو چې تا څه مقصد ده. ما ورته وایي چې نه داسې نه ده، دا افسانه علامت ته خو ښکاره ده. موږ لیکونکي پسې کم پله ګرځېدو، پکار ده چې موږ خپله پوه شو. زه پرې پوه شوم چې دا افسانه ټلیفون وکړنګې د جینۍ سره خبره وشوه، نو هغې ورته وایي چې ما واده ده یا هغه ده، زه تا سره واده نه کوم. سړی بېهوشه شو یا مړ شو یا بېهوشه شو، ټلیفون په وخت ټلیفون ریسور وزنګېده. نو بیا هغه وایي چې خدا کې قسم یو افسانه نګار افسانه پېژندی شي. نو ما دومره پوهه خو نه وه، خو بهرحال هغوی د ما تعریف وکړه. نو علامت دا ده چې علامت زه دا ښه ګڼم چې 10 کسانې ولولي، 10 کسان 10 قسمه کیسه ته جوړه کړي. که 15 کسانې ولولي 15 قسمه سوچ به وکړي. لکه تاسې اوس اشاره ورته وکړه، د پښتو کې د ځینو لیکوالو په خصوصا چې کومې علامتي کیسې ما لوستې دي، د هغوی علامتونه ډېر پیچلي وي، سړی پرې نه پوهېږي. څه فکر کوئ چې آیا د شاعري غوندې لکه په شاعري کې چې ځینې استعارې مشهوره شوي دي، په لنډ کیسه کې هم د علامتونو لپاره ځینې استعارې شته که نه چې سړی په وپوهېږي چې دا د څه لپاره کارول شوی ده؟ شته او په نشته خو نه یم پوه چې شته دي که نشته دي، خو علامت ضروري ده. علامت داسې ده چې لوستونکی سر درد باندې اخته نه کړي. داسې لوستونکی لکه تاسو اشاره وکړه ورته، علامت هغه پکار ده چې لوستونکی په ګومګو کې واچوي، ګوتې نه ونیسي. راځه تا به مثال په توګه زه تا ته وایم چې راځه بار ته یو شی ښایم، نو تا به سوچ وکړې چې څه شی ده، دا بار وښیه. نو تجسس دا تجسس شو چې وګورې موټر ولاړ ده، دا موټر مې نه ده ښه وایي، دا خو ما لیدلی و که نه. علامت هم داسې ده چې هغه ځان سره بوزي و دې کتاب
کې ما کتاب د تاسو خبرې افسانه ده هغه کې دا چې بغه کې بيخي څوک نه پويږي اخر ان چې راشي نو هغه کې وګوري چې وي ما خزه خمړه 12 کال وشو زه اوس هم دا خبره کوم نو دا علامت وو پیږي اخر کې ان ته ورته سړی پوښو چې وي دا دې ته ما خیال نو علامت دا څه پکار دا چې وي زه پوښو خو خیال مې نو دا خو مالي دا ګل مالي دا او ما ته خیال نو کړه علامت دا څه پکار دا طاهر صاحب اوس بس تاسو آثار او تاسو په داستاني ادب کې ډیر کار کړی دی د لنډو کیسو هم ډیر مجموعه چاپ دي ناولونه هم لیکلي دي سفرنامې هم لیکلي کله خپل آثار او په اړه معلومات راکړي چې تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي ما چاپ شوي کتابونه نور لاسي ټول بغه کې دوه د اردو دي او ناول دی او افسانې دي او نه د پښتو افسانو کتابونه دي دوه سفرنامې دي درې رپورتاژونه دي درې رپورتاژونه دي دا نور لاس کتابونه چاپ شوي دي شلم کتابونه مضامین هغه که چاپ شنو شل بشي پورا ما بشل کړه اوس چې د عمر په اوویایم پسرلی کې مقام یې شي دی اوس هم لیک کوي ک لیک پرې شي لیک کولای نه شم زه لاسونه مې مرپیږي بکر خنه چې نکړل ډېر په مشکل یاداشتونه لیکم خو نه شي نکړل مطالعه البته کوم کتابونه ګورم او تاسو ډېر مدته دلته په کراچي کې د پښتو ادب ډیوه بل وساتله د استاد د پښتو ادبي جرګې غونډې اوس هم فکر کوم په میاشت کې غونډه کیږي څه فکر کوئ چې پښتو ادبي جرګې په دې سیمه کې په کراچي کې چې د پښتنو خپل سیمه نه ده پښتو ادب څه ورکړل پښتو ادب ته څه ورکړي کدي کنه دی او پښتو یې ژوند کړی دا په کراچي کې پښتو هر ځای کې ویل شي کوم بازار ته چلار چې پښتو ویل شي مستل شي زه خوشاله یم چې کراچي کې لیکوالان پښتانه شاعران ادیبانو سلونه زیات وي خو افسوس دا چې هغه د فیضي شعر راته بار دیږي د پښتو شاعران ډېر دي نور هم ډېر چې غزل باندې پوهیږي د درې څلور دي او هغه افسانه نشي لیکلا نثر ډېر کم لیکل شي یو کس دوه لیکي زه خوشاله یم چې پښتو افسانه دا په جار په ډاډه زړه پوچت سترګو وایم چې ما 50 کاله د پښتو خدمت وکړو خلکو پکې نوکرې ترغاګانې موټرې بنگلې جوړ کړې ما پکې تاوان کړی دا خو تاوان مې نه کړی دا تاوان نه ګڼم د پښتو جرس ادبي جرګه 40 کاله وشو چې ما بنیاد یې خو نن هم نه چلېږي زه معذور شوم خو زه ملګری د خدای خوشاله ته غو راځي ما کوړه جرس جرګه چلېږي اوس پرې طاهر صاحب تاسو د جرس په نامه مجله هم له کراچي خبروله دغه مجلې څو غاڼې چاپ شوې او دا ولې بیا بند شو ولې بند شو دا سوال دا چې پښتانه کومه رساله د 10 کالو نه ته چلې ده دا یو ریکارډ چې 12 کاله جرس چلې یو ریکارډ دا چې غزل نمبر چاپ کړو چې شاید نور سره دومره صحیح نمبر نه چاپ کړو نظم نمبر چاپ کړو نظم نمبر 1600 صفحو نه زیاته خازخین کتاب ده ما افسوس دا چې زه بس بیمار شوم کنه ما خیال دا چې زه به 4 نمبر چاپ کوم دوا چاپ شو دوا دانو شخصیت نمبر افسانه نمبر او معیاري خو بس حالات مرګرتیا ونه کړو شپږ څل وخت غاڼې چاپ شو طاهر صاحب وروستۍ پوښتنه به دا وکړم په پښتو کې عموما ممکن په نورو ژبو کې هم داسې وي اکثره خلک د شاعرۍ له دروازې ادب ته راننوځي خو تاسو ټول کار په نثر کې کړی دی آیا شاعري مو کړې نه ده که نه په پیل کې شاعري کوله او بیا هم پرېښوده دا وایم چې ما شاعري نه شروع کړې ده ما شاعري کړې ده اوس هم یو نیم شعر راشي فی البدیع ولیکم دوی ته مې نه ده غله د ملګرو ته لکه تور شپې دي بلاګانې راپسې دي دعاګانې مې په حق نه قبلېږي راته کړي چې سپېرې خیرې دي دا یو شعر دوه ولیکم که نه هغه دا شاعري مې شروع کړې وه خو چونکې ما ابتدا د هغه نه کړې وه داستانونه باران شهزاده توره باندې داستانونه مې شروع کړې وه نو چونکې ما افسانه هم دا لوستله افسانه مې خوښه وه نو بس شاعري مې پرېښوه شاعري کې ما بغیر سوچه بغیر فکره ما شاعري پرېښې ده افسانې مې شروع کړې وړومبۍ افسانه مې چاپ کړې وه افسانه په غم کې کمانه یم هغه افسانه دا ده چې زه په نوم اخیستلو هم شرمېږم خو شروع مې کړې وه طوفان صاحب د خدای وبخښي ولې ما طوفان هغه ته مې ولېږل هغه په غونچه رساله کې چاپ کړه که هغه نه مې چاپ کړې نو زه به نن افسانه نګار نه وایم نو دا چې افسانې مې دا اندازه کار راغلم
طاهر صاحب ورستی خبر یا ورستی پیغام به دی هغو لیکوالو ته خصوصا ځوانانو ته څه وي چې هغوی په داستاني ادب کې کار کول غواړي؟ ما پیغام دا د زلمی کول ته زه امیدم لرم ته غواړم چې لیکوال دا محنت وکړي، نثر ته پام راوړي. شاعران دومره ډېر دي که نه چې شاعري ډېره زیاته ده. اوس افسانه دی ولیکلی شي، نثر دی ولیکلی شي، خاکا دی ولیکلی شي، رپورتاژ دی ولیکلی شي، سفرنامه دی ولیکلی شي، تکل دی ولیکلی شي. پیغام یې دا ده چې نثر دی او توجه ورکړی شي، نثر کې د نوم پیدا کړي.